کره پښتو په دې خپرونه کې اړیکې ونیسئ، د کره پښتو سم ځواب په نښه کړئ او د خپلې خوښې سندرې ووایئ. پښتو له یکشنبې تر سې شنبې ژوندون د شپې 8 بجې کره پښتو. هغه چې سترګې توروي را پسې، هغه چې سترګې توروي را پسې، یا به مې وژني یا به مري را پسې. چې راته وګورې له ډېره تاوه، چې راته وګورې له ډېره تاوه، څوکې د خپلو ګوتې، البته څوکې د خپلو ګوتو خوري را پسې. سلامونه نیکې هیله مو هرکلی کوم درنو قدرمنو خوږو زړه ته رانږدو، البته زړه ته رانږدې دوستانو ښه راغلاست درته کره پښتو خپرونه په دې هیله چې ټوله ته صحتمنه جوړه او د صحت په جامو کې راته پټ اوسئ. د راوندونکو کره پښتو خپرونه ده. زه مصطفا کمال ستاسو بران چوپړ کې یم، نو په دې هیله چې په خپرونه کې تر پایه پر راسره پاتې شئ او په تخنیکي برخه کې راسره د راوندونکو کره پښتو خپرونه ده. تاسې کره پښتو خپرونه اورئ او د خپرونې اړیکې شمېره هم درته وایم: 029 19 15 98 بله شمېره 029 40 شپږ زره 1 د راوندونکو په دې خپرونه کې را سره ونډه واخلئ، اړیکې ونیسئ او را سره خپرونه کې واوسئ، تر څو چې تاسې موږ سره په خپرونه کې البته کوم پوښتنو ځوابونه راکوئ، نو په خپرونه کې را سره اړیکه ونیسئ. یعنې کوم پوښتنې تاسو نه کوم ډېر اسانه او پوښتنې به وي، نو تاسې ما ته ځوابونه راکړئ او د سندرې ګټونکي شئ.
درندونکو زه مصطفی کمال ستاسو په رنچوپړ کې مو تاسو ته کره پښتو خپرونه وړاندې کوم په دې هیله چې خپرونه کې را سره پای پورې پاتې شئ. نو په تخنیکي برخه کې مرا سره صاحب دی. درندونکو یو یادونه هم کومه چې کله مو خپرونه کې را سره اړیکه نیوله نو د رادیو آوازونه مو ټیټ کړئ، بیا زموږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ تر څو تاسې وکولی شئ موږ سره په خپرونه کې ونډه واخلئ. یعنې کوم تاسې کله موږ سره غږیږئ ستاسو کوم اواز چې موږ ته راځي نو هغه باید په صحیح په درسته ډول اوسي. که چېرې تاسې موږ سره خپرونه کې خبرې کوئ او یا هم غږیږئ نو نه به ستاسو دوستانه اواز اوري او نه موږ او نه به هم تاسې کولی شئ په صحیح توګه موږ سره وغږیږئ. په هغه صورت کې که چېرې تاسې د رادیوګانو اوازونه ټیټ نه کړئ او صحیح موقع ځان ته غوره نه کړئ. درندونکو زه د خپرونې لومړنی خوش چانس کوم ګلالی اورېدونکی دی را وبخلو. بلې السلام علیکم کمال صاحب څنګه ښه جوړ یې؟ علیکم سلام مهرباني. ښکلی نوم څوک له کوم ځایه؟ ژوندی اوسې. سلام وایم صاحب جان امیر ته. څنګه یې صاحب جان؟ څنګه یې صبزۍ ښه راغلاست درته وو همیشه نه همکار د ژوندون. نو بیا هم درته ښه راغلاست وایي ګړۍ ګړۍ ګلونو سره. نو څنګه یې صبزۍ پوښتنه وکړم چې څه مصروفیت لرئ؟ مصروفیت هېڅ مصروفیت نشته اوس خو. هېڅ یعنې د کور کارونه هم نه کوئ؟ بس کور کارونه هم بل څوک کوي همداسې دی؟ اوس خو خلاص شوي د کور کارونه شپه ده کوو هغه څنګه د کور کار خو نه خلاصېږي. نه ما ویل چې یو یا ګلالی یاستئ ځکه چې ځینې وخت داسې راځي چې په کور کې زیات وي. بله ورځ فکر کوم پرون چې یو اورېدونکي وویل چې کور کې ډېری وګړي دي را سره نو ما ته د کار نوبت نه رسېږي. ما ویل چې تاسې هم دومره خوشبخته او نه ما ته د کار نوبت څنګه نه رسېږي. ټول کار په ما دغسې د کور مشر یم که نه. وای یا خدای یا خو مې د کور مشر مه کې یا هم د کور کشر. د کور مشر چې وي هغه باندې بس هله دا هله هغه هله هغه او همدا ډول سره د کور کوچنی چې وي هغه هم بس دا وکړه هغه وکړه. نو دواړه بېچارهګانو بس خپله پوهېږي څه حالات کې وي بس حالات یې په دواړو ورحمېږي. دا شکر دی چې زه د کور میانره وایم. ښه نو څنګه به راته ووایي چې پوښتنې ته چمتو ده؟ ولږ اسانه درنه وکړو. سمه ده اسانه پوښتنه نه کوم خو تاسې هم موږ ته زر ځواب راکوئ. سمه ده؟ صحیح ده. چمتو؟ تاسو موږ ته ووایئ چې ګڼل څه معنا؟ څه؟ ګڼل ګڼل راغوښتل نه دعوت کول راغوښتل ګڼل. ګوره چانه نقل څانګې ګوره چانه نقل وانخلئ ښه نو نقل نه اخلم تاسو ته نه وفو ګڼل دماغ مې پرې راوځي هغه تیز بیا نوم واخله. یو درې دپې ووایئ ښه زه یو درې دپې ووایئ ګڼل 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 بیخي چې زده دي دا خبره وایي ذهن کې مې راځي او په خوله مې په ژبه مې نه راځي که نه همداسې نو که چېرته درې دپې ووایي نو ژبې نه دې هم تېښته کوي. بیا فکر وکړئ څانګې کولی شئ موږ ته ځواب راکړئ کولی شئ نقل هم واخلئ نقل اجازه هم شته. قدر ورکول ته نه وایي ګڼل ګاپ نون ګڼل ګوره یو چا ته په غټه سترګه کتل ګڼل ګڼل په غټه سترګه کتل که په وړه سترګو ګوري بیا همداسې راځي که نه. ښه د چا چې غټې غټې سترګې وي نو هغه په غټه سترګو ګوري. ښه څانګې وخت مو باید رسېږي لږ خو در سره وکوئ چې البته زر ځواب یې موږ ته راکړی. ګڼل رابلل ته نه وایي ګوره ګوره چې نه ګوره نه دی نو ځان ښه ناکامه شوم که اوس مې ذهن مې ځواب تللی ده. ډېر اسانه ځواب دی. خیر هېڅ خبره نه ده نو څانګې که نور څه ویل نه لري خو به وړې شپه ولري. ګوره هغه پېژندل ته نه وایي پېژندل نه څنګه دی ځواب نه دی. زه صحیح ده، زه خیر بل وخت بیا اړیکه ونیسو. دا نو اوس خیر صحیح ده، په مخه دې ښه. تاسو هم رنګینه شوه. دا خدای په امان.
درندونکو څنګه یوسفزۍ وه د یو سلو اف ام همیشنۍ همکاره هغه خپرونه کې اړیکه نیسي، همدا د حالات یې همداسې تل بریالی او همداسې تندرسته لري. ښه نو څنګه یوسفزۍ ونه شو کړی چې زموږ پوښتنې ځواب راکړي. ګڼل دوستانو تاسې هم په یاد ولرئ چې ګڼل دا لغت بیا تاسو د خپرونې په پای کې ووایم تر څو تاسې پوه شئ چې ګڼل څه معنا. ګڼل یعنې ډېر اسانه ځواب دی، خو د خپرونې په پای کې درته وایم ځکه چې اوس یې درته نه وایم. لاړ به شو اړیکه به راواخلو څوک له کوم ځای څخه. بلې السلام علیکم کمال صاحب، تاسو سلام او صاحب جان امیر ته د ژوندون اف ام ټولو مینوالو ته ښه راغلاست درته وایو، ښه راغلاست ګلابه خپرونې ته. هلو درونکو کره پښتو خپرونه تاسې اورنه کوږم کوم اورېدونکو خو اړیکې څه شوه کټ شوه. ښه نو لاړو چې بل اړیکې بل څوک له کوم ځای څخه. هلو بله سلام علیکم. علیکم السلام، ښه راغلاست خپرونې ته. مهرباني څوک له کوم ځای؟ بسیار زیاد تشکر میکنم، شما خوب هستین، همکارایتان و فامیل محترمتان جور صحتمند سرحال باشه. یک سلام خاص بر شما، یک سلام بر همکارایت و همه شنونده، یک سلام خاص بر سربازای افغانستان. من هستم غرازی شخور هستم، از کابل به شما تماس هستم. خوش آمدید به برنامه شخور صاحب. البته غرازی نیستید، دیشب هم تماس گرفته بودین، بعدم امروز خوشبختانه که تماستان برقرار شد و شما تونستین که امروز ما هم صحبت و هم کلام باشین. بعدم خوش آمدین به برنامه، خوش و صحتمند باشین. بفرمایین چی مصروفیت دارین شخور صاحب؟ بسیار زیاد تشکر میکنم. ما خب مصروفیت بهتون گفتیم، روز اولم بهتون گفتیم که مطمئن هستم، خب بازم وظیفه دیگه ما شخور هستم. خواستم تو همیشه شخور باشین. خوش خور باشه. امیر درجان گپایتون گرفتم، بسیار زیاد بخشش میخوام. امیر سر نان میشیشتم که نان یک لقمه کنم، میگم باش یک لقمه سک کدوم شد دیگه لقمه رو پس از نکاسمون برآمدم، میگم باش تشنه یا با صحبت. تشکر از محبتتان که امروز ما دارین و امروز برنامه دارین، اما نانتان میخوردین خیر. بازم کدام گپ نیست. خوش خور صاحب آماده هستین که سوال شما کنم؟ بله شما آماده هستم که شما سوال کنید. درست آماده باشین. درسته؟ شخور صاحب شما با ما بگین که ژوی چی مانا؟ چی؟ ژوی 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 حیوانات. مطمئنه؟ بله ما مطمئنم. چند مطمئن هستین شخور صاحب؟ 20%، 10%، 1000%؟ مطمئن هستم. من 90 بسیار بالا. بسیار خوش شخور صاحب. شما دانستین که البته سوال ما را جواب بدین و بسیار به درستی و بسیار به راحتی دانستین که سوال البته که جواب داده شده، ولی این جواب است که بر ما جواب دادین. تشکر، زنده و سلامت باشین. بفرمایید انتخاب. بسیار زیاد تشکر میکنم کمال صاحب. در ما خود این به برنامه ناکام نامدیم، همیشه هم میمایه خان از دوستان خواهش دارم که این سوال آسان کلشون سوال است. شما ذهنتان بسیار در کار بندازین، چرت بزنین، بسیار کشش خود که نمادیگی خود بگین، به واسطه دیگه که این سوال چی رقم چی رقم. من جون خود تعریف کردم میکنم که دوستا که خبر نشه میگیره سعی که شیشه خود چه خود تعریف کنه. خیر شیشه خور خنابیغه است. تماس زیر ما دیگه تمام مخون تمام وقتم بسیار تشکر میکنم از شما تلفن ما رو پاسخ دادید. تقدیم میکنم به اجازه شما بسیار کوتاه. مهربانی. خودتان دیگه صداتون قطع وصل میشه شخور صاحب. آهنگ نگفتین تقدیم کردین. عرفان کمال درست است میبینیم. یا شو خوش. اوقات خوش، لحظات خوش. خداحافظ. بای شو تا دوشنبه شب دیگه وقتانه. خداحافظ. یا لیلی یا لیلا.
نو تخنیکي برخه کې را سره امي جان راغی دا دی بس همداسې مست را روان دی مست همداسې په تیزه نو اورېدونکو ځو لاړ به شو سندره به واورو بیا هم زما سره پاتې شئ ما یوازې مه پرېږدئ
وینا زما د سر پکار دی یارا دنیا دی دوزا شچی اور په بلوما دنیا دی دوزا شچی اور په بلوما دستر ګجنګي زړونه درزيږي او باړغ شي وروینا دستر ګجنګي زړونه درزيږي او باړغ شي وروینا دستر ګجنګي او باړغ شي وروینا دستر ګجنګي سم د زهر ګوټ و خو بس تیر مې که سم د زهر ګوټ و خو بس تیر مې کړ که غم د زهر ګوټ و خو بس تیر مې کړ ګټلی مال به په جانا مطالعه کوما د همدا د خراغلاس اورېدونکو کره پښتو خپرونه تاسو د مصطفی کمال سره اورئ په دې هیله چې په خپرونه کې را سره پر پاس شئ او خوند واخلئ خپرونه واورئ او همدا ډول سره خپرونه کې را سره اړیکه ونیسئ کله مو چې اړیکه نیوله موقعیت مو درست انتخاب کړئ همدا سره رادیوګانو اودونه مو ټیټ کړئ که نه بیا اړیکه مو پرې کېږي او همدا ډول سره ستاسو اوازونه هم ستاسو توګه موږ ته رانه شي نو همدا ډول سره هیڅ د راوندونکو کله مو چې اړیکه نیوله نو صحیح موقعیت نه اړیکه ونیسئ نو لاړ به چې د اړیکې بل ورو وګورو څوک دی او له کوم ځای څخه وعلیکم السلام ښه راغلاست خپرونې ته څوک له کوم ځایه څوک ورور اسدالله افغان ښه راغلاست درته وایي اسدالله ورور خپرونې ته نو اسدالله ورور به راته ووایي چې فی الحال څه مصروفیت لرئ ښه داسې خاص مصروفیت نشته دی نو زده کړې کوئ ښه تاسو ښه سمه ده بیخي بهتره دی تاسو چې په هر شغل باندې بوخت یاستئ نو ډېر ښه کوئ ښه نو اسدالله ورور چمتو یاستئ پوښتنې ته ښه پوښتنه ته متوجه اوسئ صحیح ده تاسې ماته دا ووایئ چې چمتو خو یې لړ څه معنا متوجه نه یاستئ لړ څه معنا لړ زما آواز اورئ تاسو نه پوهېږم څه ستونزه وه اړیکې هم پرې شوه نو اورېدونکو په خپرونه کې بار بار ځکه وایم چې کله مو خپرونې سره اړیکه نیوله نو کوښښ در سره زیات وکړئ چې موقعیت مو صحیح انتخاب کړئ او داسې شور نه لرې اوسئ که نه اړیکه مو البته پرې کېږي نو لاړ اوس بل اړیکې بل ور بله هلو ښه نو د اورېدونکو زه خپله بېرته په خپله اواز بېرته په خپله اورم نو داسې کوښښ درته وکړه د اورېدونکو زه بار بار په خونه کې ځکه وایم چې د رادیوګانو اوازونه ټیټوئ که نه ستاسو اواز پر ځای به زه خپل اواز بېرته اورم د رادیو اواز ښه لاړ شو اړیکه به راواخلو بلې وعلیکم السلام ښه راغلاست خپرونې ته څوک له کوم ځایه خیر عثمانه جنتي د غلاب ګلان تاسو خیره تخت د سلام تکنیکی همکار د سلام د ژوندون ټول مینهوالو ته وعلیکم السلام بس تخنیکي همکار هم ستاسو سلامونه علیکم وایي مهرباني ګلاب ښکلی نوم نوم مې کوچنی ساحل لرګنکیمټ څخه
کوچنی ساحل ارزان قیمت څخه همیشنی همکار د ژوندون رادیو نو ښه راغلاست سر ته بیا هم وایي خپرونې ته نو پوښتنه وکړم ولې له سر سره به وپوښتنې ته ښه د احمدۍ مې پوښتنه مې ده خو لږ داسې یو څه اسانه غوندې ولې نه زده کړې مې چې ډېرې کمې کړې په ژوند کې رانه پاتې شوي دي او دې نه پس کوشش کوم چې نور هم وکړم چې وخت پیدا کړم تر پنځه مو کړي که لږ اسانه پوښتنه کړې ښه صاحب جانه چمتو اوسه پوښتنې ته پوښتنې ټول اسانه انشاءالله زه مطمئن یم چې لایقه ساحل جانې نو ځواب به درستي او ډېر ژر موږ ته راکړئ چمتو اوسه پوښتنې ته ولې نه سر سره ووایي ته ما ته دا وایي چې دریځ څه معنا دلیل دریځ دلیل دریځ دریځ وخت مو پیل شو ښه وخت مو پیل شو او وخت مو پای ته رسېږي لږ زر کوئ در سره چې اورېدونکي هم په تمه دي کومک خو راسره وکړه که نه کومک در سره کوم یوه شېبه دریځ دریځ صحیح شو دریځ یعنی دریځ پاڅون څه شی پاڅون کارټون نه همدا یې ځواب و خو خیر دی لږ کومک راسره وکړي که نه همداسې خو مې هم پرېږدی نه نو زه دې نه پرېږدم ځواب مې درته درکړه چې دریځ معنا دریځ دې نه زه غټ کومک شته دی نه خو بلکل دریځ دریځ ښه نو ځواب یې راته راکړی ځکه که سرجان تاسو زه نقل درکړم نو بیا اورېدونکي هم بس ګیلمن کېږي بیا همداسې وایي نو اخر همدا ځواب دی سمه ده صبر دریځ لوړپوړي ته خو نه وایي نه نه همدا د پای چانس و نور که څه ویل نه لري د خدای په امان د خدای په امان رنګینه شپه درونډونکو ساحل جانو د ارزان قیمت څخه ونه شو کړی چې زموږ سره خپرونه کې پوښتنې ځواب راته راکړي نو که در سره وکړئ تاسې هم چې کله خپرونه کې ما سره اړیکه نیسئ نو چمتو اوسئ یعنې په دې ډول سره چمتو اوسئ چې تاسو کله پوښتنه کوم په هغه کې فکر وکړئ بیا څو ډوله مناګانې ذهن کې در سره تخیل کړئ د هغې نه وروسته ما ته ځواب راکړئ تر څو تاسې وکولی شئ ما سره بریالي شئ بله اړیکه به راواخلو بلې هلو لاړه پرې شوه په هوا کې ښه نو اورېدونکو که چې کله مو اړیکه نیوله صحیح موقعیت انتخاب کړئ بلې هلو دا اړیکه هم فکر کوم لاړه په هوا کې پرې شوله د هوا اړیکې په هوا کې پرې کېږي لاړ به شو بله اړیکه بلې السلام علیکم وعلیکم سلام کمال صاحب جوړ بخیر مننه جوړه مې په خیره مې انشاءالله ګلالی ځوان به څوک وي ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه خان مینه ناک درسره په تماس کې یم او یو سلام تخنیکي همکار واه مینه ناکه بس تخنیکي همکار هم په دواړو لاسو باندې ورته ولاړ شو نو ښه راغلاست ته وایي خپرونې ته مینه ناک ورور پوښتنه درنه وکړم بس پوښتنه وکړه خو داسې اسانه پوښتنه وي ګوره زه درنه اسانه پوښتنه کوم بس چمتو اوسئ تاسو هم تاسې دا راته وایئ چې پاڅي څه معنا څه ته پاڅي د هغه باندې پوه نه شوم څه باندې پاڅي پې الف څه یې وخت مو پیل شوی نه پوهېږم په دغه پوښتنه باندې چې دا پاڅي ده که څه ده زه یې درته په حروفو باندې وایم چې تاسو ښه صحیح پوه شئ سمه ده پې الف پا څې یې څې یعنې دا د پاکستانونو خبره ده کچې سکول هغه مې درته ووایي پاڅي 5 ثانیې دي 4 3 2 1 منفي 1 صفر وخت مو پای ته ورسېده نو مینه ناک ورور که نور څه نه ویل نه وي رنګینه شپه د خدای په امان
درنونکو چې کله مو خپرونه کې را سره اړیکه نیوله نو خو در سره وکوئ چې یعنې کوم پوښتنې ځواب مو را نه شو کړی یا مو نه و زده او تر څنګ د دې چې تاسو د نور څخه مرسته یې هم وغوښتلې بیا هم ونه شو کړی چې موږ پوښتنې ځواب راکړو نو بیا وخت نور اورېدونکو ته ورکړئ نور خپرونه مینوال ته ورکړئ تر څو هغوی هم وکولی چې خپرونه کې موږ سره ونډه واخلي بله اړیکه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام اواز مو راځي مهرباني وکړئ مننه برابرې بیخي ټیټ همداسې تندرست مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای روحید افغان یم کابل دارالمان څخه افغان ور ښه راغلاست سرته وایي خپرونې ته نو پوښتنې ته چمتو یاستئ او چمتو یم مهرباني وکړئ زه به راته وایي چې مستبد څه معنا چې شی مستبد مستدق مستبد میم سین تی بی دال مستدید مستبد مستبد وامخیستر جواب مستبد مستبد آیا بله پوښتنه وکړه دا څه صح ده نو زړګیا بله پوښتنه خو نه شي کوی نو زه خیر دی یو چانس راکړه نو یار چانس پر درکړم مستبد معنا به یې درته وایم صحیح ده معنا یې یو بله پوښتنه رانه وکړه صحیح ده مستبد معنا مستبد صحیح شو نه بله پوښتنه خو نه شي کوی چې نور اورېدونکي هم ګیلمن کېږي نو که خو در سره وکړو چې پوښتنې ځواب راکړي که نو وخت مو پای ته ورسېده یو چانس راکړه چانس نه کېږي اړیکې هم پرې شو اورېدونکو بس افغان ورورو نو لږ ذره شله هم شو ما ته چانس راکړه خیر ګلونو اورېدونکو خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده نو کوشش در سره وکړو چې کله مو خپرونه کې اړیکه نیوله کوم پوښتنې ځواب مو چې را نه شو کړی بیا هغه یعنې نورو اورېدونکو ته نورو دوستانو ته وخت ورکوئ چې هغوی موږ سره خپرونه کې اړیکې ونیسي او که چېرته مو ځواب راکوی شو په دواړو سترګو مایک ستاسو په خدمت کې دی نو ځواب یې راکړئ او ګټونکي شئ نو که در سره وکړو چې کله مو ځواب نه و راکړو بیا هم په تکرار سره وایم نو نورو اورېدونکو ته وخت ورکوئ نو انشاءالله په بله خپرونه کې یا په بل اړیکه کې به انشاءالله موږ سره بریالي شئ بل اړیکه به راواخلو چې څوک له کوم ځایه بلې بله سلام علیکم کمال کاکا جوړ په خیر علیکم السلام ښه راغلاست سرته وایو خپرونې ته څوک له کوم ځایه مننه ژوندی اوسه بشیر افغان افزان قیامت نه ښه راغلاست سرته وایه بشیر جانه خپرونې ته نو څه مصروفیت مصروفیت بس همداسې څه مصروفیت نه لرو بس یو ماما دي کرم ښه مسافر یاستئ او مسافر ښه بس الله مو مقیم کړه نو پوښتنه وکړم بس وکړه کمال کاکا داسې پوښتنه وکړئ ښه سمه ده صحیح پوښتنه درنه کوم ډېره صحیح پوښتنه به نه وکړم بلکې ډېر اسانې هم ته به دا راته ووایې چې مسکا څه معنا څه مسکا مسکا خندا مطمئن همدی ځواب دی او بریالي شوي تاسې مهرباني وکړئ مې اوس یو هندي سندره ته نشه کړه تیرې نام د فلم نه تیرې نام د تیرې نام سندره به وګورو که چاته ډالۍ کوئ مهرباني کاغه نه وه د اسمندیار مومن د هغه سندره راته نشر کړئ نمه کوه نه کنه وراکه راته سمه دی مهرباني ډالۍ ډالۍ دی همدارنګې بشیر احمد احمدي ته جهانګیر افغان ته اسماعیل ظاهر ورته شوکت اون ته داسې ټول اورېدونکو ته ډالۍ وي تر بل خپرونې خدای په امان دا خدای په امان نیکمرغه شوه ژوندی اوسه درنونکو بس بشیر جانو د اردن څخه اړیکه نیولې وه نو ویې کولی شي موږ پوښتنې ته ځواب راکړي او د هغه څه چې غوښتي هغه به مو ورته چمتو وي وه به وري خوند به ترې واخلي بله اړیکه به راواخلو وګورو چې څوک دی له کوم ځای څخه بلې مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ماما جوړ په خیر ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته څوک له کوم ځای مننه ماما نور به څوک یې بس ستا خوریا یم که نه مهرباني ښکلی نوم و شوکت افغان د سرکیناو نه شوکت جانه ښه راغلاست درته وایي چمتو یاستئ پوښتنې ته او چمتو یم خو بس اسانه غوندې پوښتنه وکړه پوښتنې لږ شاندې نن شوخه دي ګوره ښه او بس همیشه پوښتنې شوخې دي او اسانه دي خیر ښه چمتو اوسه پوښتنې ته اړوند څه معنا اړوند
ماما یو واري بیا تکرار کړه چې خاص پې نه شوم. اړوند څه معنا؟ په پای ځلې تکراروم. اړوند اړوند وخت مو پای ته رسیږي. اړولو ته خو به نه وایي. همدا جواب دی؟ همدا جواب دی. ګورم له بده مرغه چې جواب دا نه دی نو شوکت ورور جواب په درست ډول موږ ته رانه کړ. که نور څه ویل نه وي د خدای په امان. خدای په امان. ښه خپرونه. تاسو هم چلان. ښه نو ګلونو دوستانو وخت راغلی دی ورځو. سندره به بیا هم زما سره پاتې شي او ما یوازې مه پرېږدئ. د خدای په امان. जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। La la la
له روي غم نه دې بېغمه نه شوم له روي غم نه دې بېغمه نه شوم چېرته چې ځمه هلته ځي راپسې چې د خوږ زړګي له کوره ووځم چې د خوږ زړګي له کوره ووځم اوبه له سترګو نه شیندې راپسې ګډې سلامونه مې ومنئ دوستانو بیا هم درته ښه راغلاست وایم خپرونې ته نو مخکې شوکت جان اړیکه نیولې وه د سرګناو څخه ونه شو کړی موږ پوښتنو ته ځواب راکړي اورېدونکو خو در سره وکړو چې خپرونه کې مو اړیکه نیوله نو مستقیما یعنې ځواب ته راځئ نو او بل کوخه در سره وکړو چې لکه خیر څه به وایم خو کوخه در سره وکړي رادیوګان اوازونه ټیټ کړئ او متوجه سئ خپلې پوښتنې ته او څه دپاره مو زنګ وهلی هغه خپل اړیکو ته متوجه اوسئ خیر بل اړیکه به راواخلو څوک کوم ځای څخه هلو سلام علیکم علیکم السلام ښه راغلاست درته وایو څوک له کوم ځای څخه ډېره زیاته مننه سلام درته تخنیکي همکار ته ټولو اورېدونکو ته زه فریده انتظار یم ارزان قیمت نه فریده انتظار له ښکلي ارزان قیمت څخه څوک خلګۍ انتظار وبخئ اواز مو داسې شور غوندې راځي د رادیو اواز هم جګ دی که نوم هم یو ځل بیا تکرار کوي ښه به وي او همدا ډول سره رادیو اواز هم ټیټ کړئ بله صحیح شو اوس بالکل صحیح شو نو انتظار ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته نو انتظار به راته وایي چې ورځ مو څنګه پیل کړه بس بل جان ښه تېره شوه په دې هیله چې تاسو هم د شپې ورځې خیر په خوشحالۍ سره تېروئ څنګه یې تاسو خپله ښه فاملي کې مقرري ده مننه خوشحاله آباد اوسئ خیر و خیرات دی نو انتظار به راته وایي چې تخلص مو څنګه انتظار دی نه د غم انتظار دی بس ژوند ټول انتظار دی خوشحاله آباد اوسئ انتظار البته پوښتنې چمتو یاست بالکل مهرباني خیر ځل مې هم د خوښۍ په راسره کوي سمه ده بهل جان پوه نه شوم څنګه مې ښه په راسره کوي که نه لکه چې زه سکول مې هم نه دی ویلی نو خیر ځل مې د چتا مې کړی دی ښه نو زه به درنه پوښتنه وکړم چمتو اوسئ یو ځل دا تلیفون مو لږ ذره مایکروفون یې لږ ذره د خولې نه لرې ونیسئ چې اواز مو په درستي موږ ته راشي سمه ده اورېدونکي صحیح اوس صحیح شو سمه ده ښه نو پوښتنې ته چمتو یاستئ مهرباني تاسو ماته وایئ چې بیلګه څه معنا بیلګه څه ښه نو چې د انتظار اړیکه نیولې وه د ښکلي ارزان قیمت څخه نو دوستانو چې کله مو اړیکه نیوله خپل تلیفونو ته متوجه اوسئ نو ځکه چې اړیکه په دې شکل سره قطع کېږي نه پوهېږم قطع شوه اړیکه به خیر نه پوهېږم پوښتنې ځواب هم په درستي یعنې ځواب یې راکوو خو ونه شو کړی چې موږ ته ځواب راکړي ځکه چې اړیکه یې پرې شوه بله اړیکه به راواخلو څوک له کوم ځای څخه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خپرونې ته کره پښتو خپرونه د مهرباني ښکلی نوم څوک له کوم ځایه مننه فرشته محمد یم له قرهبخت څخه مې اړیکه نیولې فرشته جانې ښه راغلاست درته خپرونه د تاسو دومره په خوند سره ویل چې السلام علیکم ما هم درته لږ زره اوږده کړله نو ښه راغلاست درته وایي خپرونې ته فرشته به وایي چې څه مصروفیت لري مننه خیر دی مصروفیت نشته د کور کارونه دي ښه زده کړې مو کړې دي تر شپږم صنفه پورې مې مکتب ویلی دی نور مې نه دی ښه فرشته جانې داسې سلو موشن کې غږېږي نو لږ زر تندرسته وغږېږي همداسې چې بیخي اورېدونکي هم یعنې تندرسته شي مهرباني وکړه فرشته جانې اړیکې هم پرې شوله نو نه پوهېږم څه ستونزه ده پرله پسې اړیکې پرې کېږي په مابینځ کې نو کوشش دې دوی هم وکوي اورېدونکو کوشش در سره وکړئ چې کله مو خپرونه سره اړیکه نه نو په دې ډول سره اړیکه ونیسئ چې ستاسو اړیکه پرې نه شي یعنې چې هغه موقعیت مو صحیح کړئ بله تر څنګ یې ورسره یعنې چې کله مو اړیکه ونه د تلیفون درنه لږ لرې ونیسئ ځینې دوستان وي چې ډېر نږدې هغه خبرې چې کوي
خولې ته ډېر نږدې نیسي او بل تر څنګ ورسره رادیو ته نږدې وي که رادیو ته نږدې اوسي د رادیو اواز موږ ته راځي ستاسو اواز هم په صحیح توګه موږ ته نه راځي باید مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه بله السلام علیکم علیکم سلام ښه راغلاست سره ته خپرونې ته څوک له کوم ځایه خوشحاله اوسېږئ کمال ورورکۍ جوړې په خیر یې مننه خوشحاله اوسئ آباد راته اوسئ بس ښکلی نوم سپوږمۍ ښاپیرۍ خبرې کړم ښایسته سلیم کاروان نه وي تاسو سره اړیکه نیولې ښه راغلاست سره ته وایي سپوږمۍ ښاپیرۍ دا څو ورځې البته دا څو خپرونو کې نه وي خیرات خو به وي نو اړیکه مې نه رخکېږي پرون شپه مې دومره کوشش کړی وې هېڅ مې اړیکه ونه رخلته ښه بس خیر اورېدونکي نو اړیکه نیسي هغه ځینې وخت مصروفه وي مقصد چې جوړ او صحتمنه د کورنۍ تر څنګ ناست اوسئ نو سپوږمۍ ښاپیرۍ نو بیا هم درته ښه راغلاست وایي خپرونې ته چمتو یاستئ پوښتنې ته چمتو خو یې نو بس لږ اسانه یې که که څه سمه ده اسانه پوښتنې کوم اکثر اورېدونکي چې کله پوښتنې ته ورته وایم چې پوښتنې چې دوی وایي چې اسانه وي باور وکړئ دومره اسانه پوښتنې دي نه پوهېږم زه خو چې ورته ګورم ځکه ځواب هم راته ښکاري بیخي راته اسانه ښکاري او بل دا چې پوښتنې هم ډېره اسانه وي ښه نو چمتو اوسئ سپوږمۍ ښاپیرۍ تاسو به دا راته وایئ چې واټن څه معنا واټن یعنې لرېوالی منځ کې فاصله مطمئنه په کوم یې مطمئنه ښاپیرۍ په لرېوالي مطمئنه او که په فاصله باندې یا که نه منځ کې واټن یعنې فاصله لرېوالی خو دواړه یو شی دي که نه ښه لرېوالی به نه وي خو فاصله به دې درست وي نو سپوږمۍ ښاپیرۍ به راته څه انتخاب کړي کامیابه شوم هو کامیابه شوي چشک مې هم درته وکړې ته ونه اورېدې ښه نو چې کامیابه شوم نو سندره به راته نشر کړي کمال ورور امین حسن ورور کې نشر کړي هم د برېښنا امیر نوې سندره راغلې ده وایي ته د سپوږمۍ په رڼا راشه غلی غلی خلک ویده وي راشه که ډیزاین کړي ریحانه خورې نشرې خو که دی پیدا کړي انشاءالله موږ وګورو ښه سمه دی نو دا سندره به ډالۍ کوي چاته ډالۍ به کوم یو څو خویندو ته چې تاسې ټولګۍ خور ته به ډالۍ او ټولګۍ انتظار خور ته او اسما خور ته رشتارۍ خور ته لیلا صافۍ خور ته او بس کومې خویندې زما وزرې ته ټولو خویندو ته به ډالۍ ښه نو په دې هیله چې هغوی واوري او خوند ترې واخلي نو که چېرته دا سندره نه وه بیا بیا نو د نوید محبت کتیزې به نشر کړي سمه دی دا درته خپره به شي ښه شپه د خدای په امان الله دې وکړه تاسو هم څو ښه نو خوږو اورېدونکو بس سپوږمۍ ښاپیرۍ وه اړیکه نیولې وه د ښکلي سلیم کاروان څخه نو په دې هیله چې کومه سندره یې غوښتې ورته نشر به شي البته په دې هیله چې ویې اوري او هغه دوستان چې ډالۍ کړي هغه یې واوري خوند ترې واخلي نو یو بل اړیکه به هم راواخلو چې څوک دی له کوم ځای څخه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست درته وایي خپرونده څوک له کوم ځایه خان د ریشم څخه څوک خان ریشم ځای ورور اواز مو بیخي داسې سلو راځي چې زه یې نه اورم نو اورېدونکي به یې بیخي وانه اورئ مهرباني وکړئ لږ په لوړ اواز او د رادیو اواز هم فکر کوم جګ دی لږ یې ټیټ کړئ ښه راغلاست درته وایي ورور خپرونې ته نو څه مصروفیت لرئ بس الله مو په نیک شغل باندې اخته کړه بخت مو کړه پوښتنې ته چمتو یاستئ سمه دی تاسې به راته وایئ چې تلین څه معنا
تلین څه معنا؟ بله اړیکه هم پرې شونه بګم څه ستونزه وه. خیر د لومړی نه یم داسې اواز ټیټ راته، نو بس لاړ به شو. البته د خپرونې هم د پای شیبې دي، البته ډېر کم وخت لرو. یو بل اړیکه به راواخلو، د خپرونې د پای اړیکې به وي. وګورو څوک دی. وعلیکم السلام. شپه مو بخیر. مننه ستاسو د هم شپه نیکمرغه وي. مهرباني ښکلی نوم د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ کور دی ودان یو سلام تا ته وړاندې کوم. مالک ته راغلی معلم جان مهرباني ما د ګلورین پغمان څخه او د چشمې چنګال د کلي څخه. واه واه ښه راغلاست درته وایي مهربان ورور خپرونې ته. نو د خپرونې د پای شیبې دي، زیات به نه شو غږېدی، نو مهرباني وکړه پوښتنه نه وکړم. مننه. ولې نور جانه؟ ښه تاسو به دا ماته وایي چې ربړ څه معنا؟ ربړ ربړ نو بس تاسو مې اړیکه نیولې ده. نو خیر چې دا اړیکه مو روغ هم شوه، موږ سره وصل هم شوه، دا هم ډېره وي انشاءالله چې سره وغږېدو. ګلالی اواز مو دې واورېده. نو ربړ څه معنا؟ فکر کوم اړیکه هم پرې شوله. بس مهربان ورو د پغمان څخه اړیکه نیولې. درنونکو چې کله مو خپرونه سره اړیکه ونو خپل د تلیفونو اوازونه مو البته موقعیتونه داسې انتخاب کړئ تر څو تاسو اوازونه موږ ته په درستي موږ ته راشي. خیر اورېدونکو هغه دوستان چې زموږ سره په خپرونه کې ونه شو کړی موږ ته پوښتنو ځوابونه راکړي، نو هغوی دې هم تشویش نه کوي. خیر په اورېدونکو خپرونه کې وایي چې موږ سره خپرونه کې اړیکه ونیسي. درنونکو البته دا د دې ونې خپرونه، نو تر بلې خپرونې پورې چې زه ستاسو په رانجه پړ کې حاضر یم، خو یوه خبره د یاده مه باسئ اورېدونکو چې بار بار زه په خپرونه کې کوم چې کله مو اړیکه نو د رادیوګانو اوازونه مو ټیټ کړئ او ترڅنګ یې ورسره صحیح موقعیتونه انتخاب کړئ تر څو کولی شي بیا موږ سره په خپرونه کې ونډه واخلئ. خپرونې ته هم امیرجان روان دی، نو بس هغه سره پاتې شئ. ما ته خدای پاماني راکړئ. د خدای پامان نیکمرغه شپه. د خدای په امان الله مل شه. خدای دې ما مړ کړي چې بتا زهیروما ستړی څومره انتظاره په زړه زخمي دې کړم یاره ویښ یم ناسته تر سهاره ای بې وفا یې زما یاره دا ستا تصویر ته اوښکې پټې مانه چاپیر شي اشنا بسنګ لماهر شي شپه خو زما ټوله شبګیر شي ژوند بسنګ په ما تیر شي هر شی بچې په ژړا زه تېرومه غم کې د یاره سهرانه شم په غرونو ګرځم غرڅنی شم سم شم پاگل سم لیوانه شم د خپلو نه پردی شم مینه داستا کې له دنیا